نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم عبد وأعظم رسول صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شان حبيبه وحبيبنا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. عزت مند و مومنانو مسلمانانو ورونو، ما استاسو وړاندې د الله رب العزت د مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید برهان رشیدنا سورہ جمعہ 28 سپارہ آیت نمبر 9 تلاوت کو. اللہ رب العزت تے پدے آیت مبارک باندے مال د حق وینا کولو او په هغه باندې مونږ ټول ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. اللہ رب العزت ارشاد فرمائی یا ایها الذین، ہے هغه کسانو آمنو چې تاسو یقین کړی دی په ذات او تعلیمات د محمد عربی صلی الله علیه و آله وسلم باندې. اذا نودی للصلاة، کله چې آواز وکړی شي پاره د مانځه من یوم الجمعة د جمعې د ورځې، فسعوا الى ذکر الله، پس پمنډه راځي طرف د ذکر د الله ته، وذروا البيع،
او پریک دی د دنیا دغه خرید او فروخت. ذالکم دا کار ستاسو د پاره خیر لکم ستاسو د پاره ډیر غوره دی ان کنتم تعلمون کچره تاسو پوهیږئ نو دا کار ستاسو د پاره بهتر دی. د جمعې د ورځې او د جمعې د مانځه د دې ډیر فضایل په احادیث او مبارکاو کې راغلي چې د جمعې د ورځې دا د فضیلت ته پاغه باندې او نیک عمل کې د هغې دومره ثواب ده، د جمعې د مانځه دومره ثواب ده. خو د جمعې د منځ د پاره څو شرطونه دي چې هغه علماء کرامو ذکر کړي دي. آزاد بوي غلام بنوي، نرینه بوي زنانه بنوي، مقیم بوي مسافر بنوي، صحتمند بوي بیمار بنوي او پتللو باندې بو قدرت لرون کې وي، معذور بنوي او پسترګو باندې بولیدون کې وي، وړون بنوي. نو پدې کسانو باندې د جمعې منځ واجب ده. غلام، زنانا، مسافر، معذورا، مریض، ړوند او پخپو باندې شل بنیادم کاغه څوک جمعه ته منزله بوم دي پاغه باندې بیا هم جمعه واجب نه ده. او کم سړی چې بوډا وي یعنی بیخي ضعیف شوی وي نو هغه هم دا مریض په حکم کې شامل ده، هغه باندې هم جمعه واجب نه ده. د جمعې په ورځ باندې غسل کول، پاک او صفا جامې اچول، تیل لګول، خوشبو لګول او په اول ساعت کې جمعه ته راتلل دا مستحب ده، ثواب ده. هر کله چې امام د جمعې په ورځ باندې خطبه شروع کړي نو د خطبه په دوران کې به نه څوک منځ کوي او نه به څوک خبرې کوي او نه به چاله د سلام جواب ورکې. که د امام نه دومره لرې و چې خطبه نه اوریدله خو بیا به هم خبرې نه کوي ځکه چې دا په حکم د نږدې کې شامل ده. او د خطبې په وخت کې به خوراک او سکاک دا هم نه کوي، دا منع ده. او نه به څوک د ناستو خلکو په صفونو باندې خپې اړوي، یعنی چراغ او کوم ځای کې ورته ځای میلاو شو هاغلته دې کینی. او د خطبې اوریدونکو د پاره څوک چې خطبه اوري په دغه وخت کې د دوی د پاره مستحب ده دي چې په داسې شکل کې کینی لکه څنګه چې په مانځه کې التحیات باندې ناست د قاعدې په شکل کې چې کینی او خطبه اوري نو د دې ډیر ثواب ده. او که داسې نشي کېناسته نو بیا چې ورته څرنګه آسانه وي هغه شانتي دي کین. که د خطبې شروع په وخت کې چا نفل کول او پړومبي رکعت باندې ولاړو نو دی به سلام واړوي او خطبه به واوري. او کو یو رکعت کړو دویم رکعت ته ولاړو نو دویم رکعت تی وکي او په دویم رکعت باندې د سلام واړی او سنت بخپل د مانځنه پسو کی. دغه شانته کچا د سنتونه تړلې وي، څلور رکعات سنتونه ته تړلې ده، پړومبي رکعت باندې ولاړ دا او خطبه شروع ولا نو دغه انسان به سلام واړوي او خطبه به واوري. او کنه په دویم رکعت باندې ناسو یعنی دو رکعات یې کړو په قاعده ناسو نو په دغه دویم رکعت باندې به سلام واړی، دغه نفل شول او باقی څلور رکعات سنت دا به د مانځنه پسو کی. او کچره درې رکعات یې کړو څلورم ته ولاړو نو به دغه خپل سنت پوره کی، څلورم رکعت به ورسره مو کی او بیا د هغې نه پس د خطبه واوري ځکه چې بیا سنت پوره کول هغه لازم دي. که امام خطبه اولولي او د مانځه د پاره څوک وړاندې کړي یعنی د جمع د پاره بل څوک وړاندې کړي نو دا جایز ده کیږي چې هر بل څوک په هغه پسې چې کم دا اقتدا وکړي او هغه وړاندې کړي. او کنه په خپل جمع ویر کنو دا افضل او اولاده چې خطبه په خپل اویلا نو جمع دم په خپل وکړي دا د ټولو نه افضل خبره ده. کو څوک د جمعې په ورځ باندې راشي او د دنه یو رکعت شوی
یو رکعت شوی او نه ته او تړلو نو دویم رکعت به وکي ځان لا د جمعې مونږ وشو او کنا په قاعده باندې امام اونې او تحیات باندې امام ناس او دیرالو نو په تحیات باندې بکینی پس د غیب او پاسي چې امام سلام واړی پابسي خپل 2 رکعات بوکي بیا هم د جمعې مونږ وشو او سیدا او کنا به کی تول منستنه لاړو دیرالو مونږ شویو نو به بزان خپل د ماسپخین مونږ کوي هر کله چې مؤذن د جمعې په ورځ باندې اول اذان وکي نو خلق بخپل خپل کاروبار اغستل او خرڅول پریک دي او د جمعې د مانځه د پاره به روان شي د جمعات په طرف باندې کو څوک راغلو او داس نه وو او دنا جمعت للا یعنی دنا په قاعده باندې امام ناستا او سلام اړای نو دی به تیمم وای جائز دا ولا نه دغه دوران کې د لپاره تیمم جائز نه ده د بخپل او دس کوي که جمع تر نه لاړه ځان له بخپل د ماسپخین منځو کې خو تیمم نشي وهله او کنه چانه د جنازي منځ فوت کیدو نو پاغه دوران کې به تیمم والے شي تیمم دی او یو خپل د جنازي منځ دی پیو کی پس د مانځله به بیا خپل چارې دامو کی د جمعې د مانځه او د ورځې داغه فضیلت حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک د حدیث راوی دے د مسلم شریف حدیث تا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای چې غوړه ورځ هغه ورځ د چې په هغه کې نور را ختلې ده یعنی هغه ورځ د جمعې ورځ د مبارکه ولی ځکه چې حضرت آدم علیه السلام مبارک هم په دغه ورځ باندې پیدا شوی ده هم په دغه ورځ باندې جنت ته داخل شوی ده او هم په دغه ورځ باندې د جنت نه وتلی ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې نه به راځي قیامت خو ولې دا به هم د جمعې په ورځ باندې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې قیامت به هم د جمعې په ورځ باندې راځي بل حدیث مبارک دا هم صحیحین را نقل کړی ده ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د حدیث راوی دا فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایلی دي چې د جمعې په ورځ کې یو ساعت داسې ده چې نه برابرۍ کې دغه وخت سره مسلمان بندا چې د الله تعالی نه د خیر سوال وکړي خو ولی دا چې الله رب العزت ورله دغه سوال قبول کړي مطلب دا چې انسان په دغه وخت کې کم سوال کوي او کم شیز د رب العالمین نه اوغواړي نو الله رب العزت ولا غشیز ورکی او دغه دعا به قبول کړي د جمعې په ورځ باندې د جمعې په ورځ کې داس یو ساغت ته چې پاغه باندې دعا قبليږي ابن ماجه شریف حدیث مبارک تا هغه ذکر کوي حضرت ابو لبابا بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ دا حدیث راوی دے فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایل چې د جمعې ورځ د الله تعالی پنځ باندې د نور ورځو سردار او لوی ورځ ده د الله پنځ باندې د جمعې ورځ دا پنور ورځو کې سردار ده او لوی ورځ ده او الله جل جلاله پنځ د جمعې مبارک ورځ دا ډیر عظمت والا ورځ ده ډیر لوی ورځ ده د وړوکی او د غټ اختر د ورځ نه هم لوی عظمت لري ډیر اوچتواله لري او د جمعې په ورځ کې 15 خاصیتونه دي الله جل جلاله حضرت آدم علیه السلام په دغه ورځ باندې پیدا کړو او په دغه ورځ باندې زمکه تراکوس کو او په دغه ورځ باندې حضرت آدم علیه السلام مبارک وفات هم شو او دغه د جمعې په ورځ کې داسې یو وخت دی چې په هغه وخت کې بنده سو دعا وکړي نو الله جل جلاله به هم هغه شی د تور کړي چې د سود پاره دعا کړي دا خدا حرام شی د پاره به سوال نه کوي او په دغه ورځ باندې به قیامت هم قائميږي او هیڅ یو مقربه فرښتہ داسې نشتا او نه آسمان او نه زمکا او نه هوا او نه غر او نه سمندر چې د جمعې د ورځې نه ویریږي ولی یریږي د دې په وجه یریږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي
چې د جمعې په ورځ باندې به قیامت قائمیږي، نو د دې وجه نه یریږي چې په دې ورځ باندې به هر یو شی فنا کیږي، د فنا کېدو ورځ دا، نو په دغه ورځ باندې یریږي. خو د انسان زړه دومره سخت شوی ده چې هغه د هیڅ نه یریږي. مړی له به په خپل لاس باندې غسل ورکړي، کفن به ورکړي، خو بیا هم نه یریږي چې دغه تورې تیرو ته مونږ هم روان یو، بیا هم په ګناهونو کې اخته ده. رسول الله مبارک فرمای صلی الله علیه وسلم چې په دغه ورځ باندې داسې مقربه فرښته نشته، آسمان نشته، ځمکه نشته، هوا نشته، غر نشته چې د رب العالمین نه یریږي نه، چې هسې نه قیامت قایم شي. د ترمذی شریف حدیث مبارک تا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک او فرمایل چې تاسو تلاش وکړئ د هغه وخت چې په هغه کې دعا د قبلېدو امید ده، او دغه وخت د جمعې په ورځ د مازیګر نه پس د انور پریوتو پورې ده، یعنی د مازیګر مونځ چې د وکړو د انور پریوتو پورې دغه وخت کې داسې سات ته چې په هغې کې رب العالمین دعا قبلای. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې تاسو په دغه وخت کې د دعا طلب کوئ او د قبلېدو امید لرئ چې الله رب العزت په زما دا دعا قبول کړي، او لوی سوال کوئ د الله رب العزت نه چې کله هم سوال کوئ نو لوی سوال کوئ چې جنت غواړئ نو جنت الفردوس غواړئ، د الله په در کې د هیڅ کمی نشته، رب العالمین دې مونږ ته راعطا کړي. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک او فرمایل چې څوک د جمعې پشپا یا د جمعې په ورځ باندې وفات شي نو په دغه انسان باندې به د قبر فتنه نوي، د قبر د فتنې نه به بچوي، یعنی د قبر عذاب به پینوي. کم انسان دا چې د جمعې پشپا یا ورځ باندې وفات شي، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې په دغه ورځ چې دا وفات شي نو په د باندې د قبر عذاب نشته، ولی دا د جمعې مبارک د ورځې فضیلت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بیان کړی. حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل چې څوک په ورځ د جمعې باندې په خپل بیبي باندې هم غسل کی او په خپل هم غسل وکړي او په اول وخت کې د جمعې د مانځه د پاره پیدل روان شي، پیدل لاړ شي او امام ته نږدې کینی او خطبه واوري او هیڅ خبره اونکړي نو دته به د دې په بدل کې څه ملاويږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دته به د هر قدم په بدل کې د یو کال د روزو او د یو کال د شپې د عبادت ثواب ورکړي شي. دا د جمعې مبارک د ورځې فضیلت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بیان کړی. د بخاری شریف حدیث مبارک تا حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک او فرمایل چې څوک د جمعې په ورځ غسل وکړي او څومره چې ممکن وي د خپل ځان صفائی وکړي او تیل ولګي یا خوشبو ولګي او بیا د کور نه د مانځه د پاره اوزي او د دوه کسانو په مینس کې نو ورننه اوزي چې د هغه په مینس کې دا کینی، یعنی چاته تکلیف اون رسي، ځان خيسته کی پزان خوشبو لګي، سر غویړ کی تیل لګي او څومره چې دا ممکن وي د ځان صفایو کی نو دې انسان ته په دې په بدل کې بیا رب العالمین څور کوي، ځکه الله رب العزت په خپل هم خيسته ده او خيستواله خوخی، نو چې د انسان دومره ځان صفا کو تیل ولګول خوشبوئی ولګولا او د کور نه د مانځه پنيت باندې وروته، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې دغه کس ټول ګناهونه د یوې جمعې نه تر بلې جمعې پورې به معاف کړي شي، د یوې هفتې ګناهونه به دغه انسان رب العالمین معاف کی چې په داسې حالت کې دغه انسان د کور راوځي. د ابو داود شریف حدیث مبارک تا حضرت سمرا بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایل چې د خطبه د لوستلو په وخت کې حاضر شي او امام ته نږدې اوسئ، ځکه چې څوک په څومره اندازه د نیکونه لري اوسي همدومره به په جنت کې رستوي، اگر که هغه به جنت ته ضرور داخل شي
جنت ته به دغه انسان ضرور داخليږي، خو چې کم انسان په دنیا کې پنیګي باندې شرمېږي او یې چې بس هغه ځای ګټ کې بکینم امام ته نږدې نه کینم رستو کینم، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای دغه انسان به جنت ته داخل شي خو رستو بوي. الله رب العزت فرمای فاستبقوا الخيرات، تاسو پنیګي کې د یو بل نه وړاندېواله وکي، پنیګي کې مشرمېږي د یو بل نه وړاندېواله وکي، نو یو بل نه وړاندې شي نو دونه به وخت جنت ته داخل شي، په جنت کې به مرتبه اوچتوي. او کنه پنیکو کې شرم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای ضرور به جنت ته داخل شي خو رستو بوي، رستو به په جنت کې پاتې شي. د بخاری او د مسلم شریف حدیث مبارک تا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایل هر کله چې امام خطبه لوستله او تا سره نږدې یو ملګری ناسو او تا هغه ته ووایي چې چپ شه، نو تم دغه ثواب نه محروم شو. د دینه د جمعې د خطبه اوریدل هغه واجب ثابتېږي د دې حدیث مبارک نه چې د جمعې خطبه اوریدل دا واجب دي. تا سره چې مرګره ناز او هغه خبرې کوي ته به ته داسې نه چې چپ شه، ماشومان یا بل لګي به خبرې بګي خو ته به غلې ناسي، تا به د امام خطبه ته وګي خي کتا خبرو کو رسول الله مبارک فرمای چې تم دغه ثواب نه غافل شو، کوم ثواب چې په دغه خطبه باندې تا ته ملاوي دلو. بل حدیث مبارک دا هم صحیحین را نقل کړی دا ابو هريره رضی الله عنه مبارک دا حدیث راوی دا فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک او فرمایل چې د جمعې په ورځ باندې فرښتې د مسجد په گیټ کې ولاړې وي او د خلکو د راتلو حاضری لیکي. کم کس چې اول راشي دغه اول حاضری ولیکي او کم کس چې آخري راشي نو دغه آخري حاضری ولیکي. د لومبي کس د راتلو مثال داسې دی، څوک چې وړومبه جمعات تراشي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای وې د دې مثال داسې دی لکه چې د یو اوخه مکه مکرمه ته د قربانۍ د پاره اولېګلو د جمعې په ورځ، او وې څوک چې په دویم نمبر باندې جمعات ترانه نو دي داغه مثال داسې دی لکه یو غوای چې مکه مکرمه ته د قربانۍ د پاره اولېګلا. څوک چې په دریم نمبر باندې داخل شي دغه مثال داسې د لکه چې یو ګډي اولېګلو. څوک چې په څلورم نمبر باندې داخل شي دغه مثال داسې د لکه چې یو چرګ اولېګلو. او څوک چې پنځم نمبر باندې داخل شي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای د مثال داسې دا لکه چې د چرګ یو ها یو اگئی اگئی اولېګلا. او د دې نارستو چې کله امام خطبه شروع کی خطبه لا پاس او امام خطبه شروع کی نو فرښتې خپل قلم او کاغذ اون غاړي د خلکو د نمونو د لیکلو نه او امام د خطبه د پاره کینی. نو د دین هم دا ثابت ده چې خطبه اوریدل دا واجب دي، د خطبه په ټیم کې به خبرې نه کې. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما مبارک فرمایلی دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایل چې د خطبه په وخت کې کم انسان خبرې کوي د هغه مثال د هغه خر دی لکه کتابونه چې په د پاسه پراتی وي. د خر د پاسه چې کتابونه پراتی وي نو څه فایده ولا ور کوي نه ور کوي ولا، او چې څوک ورته وایي چې چپ شه نو هغه هم دغه ثواب نه غافل شو، دغه دواړو جمعونه شوله. حکم چې خبره کوي هغه خاصم غافل شو دغه د جمعې د ثواب نه. مثال وي تدا سه خر دې چې کتابونه په د پاسه پراتی وي، خو چې څوک ورته وایي چې چپ شوې د دم جمعونه شوا دغم چې کم دنو رب العالمین د جمعې دغه ثواب نه محروم کو. نو د دې حدیث مبارک نه هم دا ثابت شوا چې د جمعې خطبه اوریدل په مسلمانانو باندې واجب دي. د ترمذی، ابو داود، ابن ماجه، نسائی او دارمی شریف حدیث مبارک تا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایلی دي چې څوک درې جمعې د سستی د وجه نه منځ اونکي، درو جمعو ته دغه انسان حاضر نشو نو رب العالمین دغه انسان په زړه باندې مهر ولګي. دغه انسان په زړه باندې رب العالمین مهر ولګي، نه دغه انسان به
دلب رب العالمین خامخا عذاب ورکړي. دا د رب العالمین د ناراضګۍ اظهار ده چې الله رب العزت دغه انسان نه ناراضه شو چې د څه عذر نشته او دا 3 جمعې چې کوم دا مانځه ته حاضر نشو. نو د جمعو نه مو پاتې کیږي، جمعو ته راځي. د ابن ماجه او ابو داود شریف حدیث مبارک تا حضرت سمرا بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دا حدیث راوی دا فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایل چې کوم سړی بغیر د عذر نه جمعه قضا کی نو دغه انسان به 1 دینار صدقه کوي. که د 1 دینار طاقت نو نو بیا به د 0.5 دینار صدقه وکي. ولی ځکه د انسان جرم کړی دا او دغه دینار د صدقې وزن چې کوم د 4.5 ماسو د سرو زرو برابر ده. 4.5 ماسې سره زر هغه چې څومره وي دغه به ته صدقه کې، ولی چې د ګناهونو هغه کفاره ستا ادا شي. وی چې څومره صدقه تو کې نو دومره وزن بستا د ګناهونو په ورځ د قیامت کم شي، ځکه مجرمي او بغیر د عذر نه د جمعه قضا کړی ده. نن ډیر خلک چې کوم دی هغه په کورونو کې ناس وي، بیٹکونو کې ناس وي، ځان ته موبایل لګولې وي او جمعې ته نه حاضرېږي. هیڅ عذر ورته نه وي، نه بیمار وي، نه صحت خراب وي او جمعې ته نه حاضرېږي. الله رب العزت په مونږ باندې خپل رحم وکړي. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایل د هغه خلکو په نسبت چې د جمعې منځ نه پاتې کیږي او نه حاضرېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې زه یو چاته وایم چې مانځه ته حاضر شه او دغه انسان بیا هم حاضر نشي، نو دا اراده می کړی دا چې زه دغه خلکو کورونو ته اور ورته کوم، دغه خلکو کورونه اوسېزم چې څوک مانځه ته نه حاضرېږي او بغیر د عذر نه چې نن سبا خلک پاتې کیږي دغه خلکو به کوم انجام. پولیس سپیکر وته आवाज وشي مانځه ته راشي، کامیابی ته راشي، دغه غافل انسان بیا هم په کور کې پروت تا ونه راپاس. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی چې د جمعې منځ الله تبارک وتعالی ته داسې محبوب دا چې څومره وته نفلی حج هم محبوب نه ده. د نفلی حج نه وته زیات محبوب هغه د جمعې منځ ده. یو انسان فرضي حج کړی دا، یو حج کړی دا او دویم نفلی حج کوي، وې دغه نفلی حج نه وته د جمعې منځ دا ډیر محبوب ده. او حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما مبارک فرمای چې د مسکینانو د غریبانو خلکو د پاره د جمعې منځ وې دا حج د حج برابر ده. کم خلک چې حج لنشي تللی او دغه انسان د جمعې منځ د پاره رالو په دغه طریقې چې د کور راوځي غسل وکي، خپل ځان صفا کی، تیل ولګي، عطر ولګي او راشي پړومبي سب کې ځان ته زیو مني، امام سره نږدې کینی، خطبه واوري، خبري اونکي، نو د ثواب چې کم داغه د حج برابر کیږي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما مبارک فرمای کنز العمال لیکلی چې د جمعې په ورځ باندې نفل کول په نور ورځو باندې 10 رکعات نفل وکي او د جمعې په ورځ باندې په دې باندې چې 2 رکعات نفل وکي نو دغه 10 رکعاتو د نفل نه زیاده ثواب لري. دا د جمعې مبارکي داغه فضیلت بیان کړی دا. تفسیر قرطبی په جلد نمبر 18 صفحه نمبر 119 باندې لیکي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایل چې د معراج پشپا ما د عرش نه لاندې او یا بنگلی ولیدي او دغه بنگلی د دنیا نه او یا چند لوی او غټي وي او دغه بنگلی د فرښتو نه ډکې وي او فرښتو په هغه کې د الله رب العزت تسبیح ویل، د الله رب العزت پاکواله بیانولو او هر تسبیح ویلو سره به دا دعا کوله چې اے رب کوم انسان جمعې ته حاضر شوی وي او غسل کړي وي او د جمعې منځ کې حاضر وي، اے رب دغه انسان وبخي. نو چې فرښتہ ستاسو لپاره دعا کوي، غسل دې کړي وي او راغله د جمعې نمانځه د پاره او فرښتہ دعا کوي چې رب دا انسان وبخي، نو رب العالمین به نه بخي، ضرور به بخي چې دغه نورانی مخلوق ستاسو لپاره دعا غواړي. کنز العمال لیکي چې د جمعې شپه او ورځ دا 40 غنټې په دې کې هر غنټه رب العالمین د شپې تلک خلقو بخنه کوي. د جمعې ورځ دونه بهتره ورځ ده
دون د فضیلت والا ورځ دا. کنز العمال په جلد نمبر 7 صفحه نمبر 719 باندې دا روایت ذکر کړی دا چې د جمعې په هر غنټه کې الله رب العزت د شپېتو لکو کسانو هغه بخنه کوي او هغه ته د ګناهونو معافي کوي. او ایسوک چې د جمعې په ورځ باندې 4 رکعات نفل وکړي او په هر رکعات کې در ولد والین امین نفس یولس کرتی کل هو الله احد سورت اولولی نو په وخت د ځنکدن کې به الله رب العزت دغه سړی ایمان محفوظ کی، یعنی دغه سړی ته به ایمان ور نصیب کی چې دغه لویه سرمایه ده د دنیا نه بیزان سره یوسی او به ایمان په حالت کې به د دنیا نه رخصت شي. الله رب العزت دې مونږ تاسو ته نصیب کی. ورونو د جمعې په ورځ باندې چې کله عرفه راشي نو د هغې دونه فضیلت تفسیر روح البیان مرکات شرح د مشکات د نورو ټولو کتابونو امام شامی د ټولو بیان کړی دی چې کله د جمعې په ورځ باندې عرفه راشي نو دغه یو حج د نورو ورځو د حجونو چې نور حجونه او یا کرته وکي او د جمعې په ورځ باندې حج راشي دغه یو حج یو لخته کې او یا حجونه بل لخته کې نو د او یا حجونو نه ثواب زیات ده. دا د جمعې مبارک فضیلت بیان کړی دا چې د جمعې مبارک ورځ دا عام ورځ نه ده. په دې باندې عبادت ډیر کوي د الله رب العزت ذکر پکې ډیر کوي. په آقای دو جهان مبارک باندې درود شریف ډیر ډیر وړي. ذکر رسول الله مبارک فرمایي چې د جمعې شپه ورځ راشي تاسو په ما باندې ډیر ډیر درود شریف وایي. الله رب العزت ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کی. څکه مې به شی پکې زمانہ شوي رب العالمین دې ما ته معافیو کی. بیماران د اهل اسلام چې څومره دي دعا ورته وکړي چې رب العالمین ورله شفای کامله عاجله نصیب وفرمای. رب العالمین دې ورته د خپل خپل لاړې دارو کی د خپل عبادت او د خپل ریاضت لپاره دی ول الله جل جلاله دراز عمرونه ویر کی. یا رب اسلام غالب کی، کفر او کفری طاقتونه مغلوب کی. مجاهدین د اسلام چې په هر مقام رب ته سر بالا او سر بلند کی. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.